سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزر اعلی چې یا رسول الله ما زنا کړی دا ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما. سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه. لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی. یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پاتې نشي. سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پیو میاد دی ته به وله تی ورکړې چې د پیو میاد تیر شي بیا به ګورو. پیغمبر غرض داو چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به ناراضي چې بچ شي. 2 کاله پس بیا رااله ماشوم یې غېږ کې نیولی دی. ورته و یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټۍ په خپله خوړی شي ما ته ضرورت نشتا. اوس ما باندې حد جاری که چې ما میله مې خراب نشي. پیغمبر وی صحابو ته جو د خدای بندگانو دا په دې خپل ایمان کې څومره صادقه ده. بویزه مسله دا ده چې ښځې سنګسار کېږي نو تر نامه پورې به ورته کنده وکني او په ځمکه کې به دومره خخه کې او پاس نه به په کاڼ ولي چې پکې مړه شي. کاڼي ویشتل شروع شو. یو صحابي په دې مخ په کاڼي وویشته. هغه یو وایي آوازو جناب محمد رسول الله صحابي ته په غصه شه. ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده که د دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بم دوزخ ته لاړ نشي. نعرہ تکبیر شان صحابیہ دا ایمان به زمونږ شي